درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. زه هیلهمند یم چې جوړ به یاست. په بشري ټولنه کې تاریخي ابدات د یوې ټولنې هغه تاریخ او هر څه ژوندی ساتي. په تیرو نسلونو کې چې کومو زموږ تاسو ملي مشاهیرو خپل ژوند کړی وو او په اصطلاح باندې د دوی کارنامې یا په عموم کې د دوی هغه څه چې موږ ته راپاتې دي، دا ټول زموږ تاریخي میراثونه دي. زه نن غواړم په کندهار کې د اطلاعات فرهنګ د رئیس ښاغلي حکمت الله افغان صاحب سره د کندهار تاریخي ابداتو د هغوی پر اوسني وضعیت او د دوی پر توجه باندې ورسره وغږېږم. زما سره ملتیا وکړي. زه عبدالقادر تکین یم. افغان صاحب مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ. تشکر. ښه راغلاست. په خیر راسئ. خیر اوسئ. که چیرې د مرکې په پیل کې تاسې د کندهار تاریخي ابداتو په اړه باندې لږ معلومات راکړئ. ښه، ډېره مننه. تشکر. په کندهار کې موږ مختلف او د مختلفو دورو تاریخي ابدات او تاریخي آثار لرو چې دغه تاریخي ابدات او تاریخي آثار د تاریخ په مختلفو دورو پورې ربط لري او په هغو پورې ځان نښلوي. که چیرې راواخلو د سکندر مقدوني د وخت څخه مستند نارنج ماڼۍ لرو، همداسې راځو تر اوسنیو دورو پورې چې هغه موږ مختلف تاریخي ابدات لرو. او که د هغه څخه مخکې ولاړ سو منډګک چې خاکریز ولسوالۍ کې د هغه ښه مثال موږ لرو چې د 15,000 کاله تاریخ منبع او سرچینه هم دغه ځای څخه راپورته کېږي. نو دا هغه ټولې لرغونې سیمې دي چې کندهار کې مستند پراته دي او وخت پر وخت باندې په تاریخونو کې هم د دې ذکر کېږي او سوی هم دی. موږ مختلف تاریخي ابدات ته د تیرو کلونو په جریان کې خاصه توجه کړې ده او پلان مو هم دا دی چې دا تاریخي ابدات ورغوو. ځکه د ابداتو رغول زموږ د کلتور، زموږ د فرهنګ، زموږ د پخواني هنرونو او تاریخونو د مستندېدلو په معنا دی. موږ همیش کوشش کوو چې خپل د نورو په هنري او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تاریخي ابدات یا دغه لرغونی تاریخ را مستند کو او خلکو ته د مستند په شکل سره وړاندې کو. له کومې ورځې څخه چې دغه مکلفیت او دغه چارې در سپارل شوي د ریاست، له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې مو د تاریخي ابداتو په برخه کې کومو ابداتو ته اولویت ورکړی دی او کومې چارې تر اوسه ترسره شوي دي؟ ډېره مننه. تاسو باور وکړئ موږ ته ټول تاریخي ابدات اولویتونه لري او موږ هر تاریخي ابدات د اولویت په سترګو ورته کتلې ده. ولې موږ لومړی سر کې د تاریخي ابداتو د ثبت او رجسټر څخه را شروع کړله. تقریبا د تېر کال په جریان کې موږ 60 مختلفې تاریخي ابدې ثبت او رجسټر کړي دي چې دا تاریخي ابدې په کندهار ښار، په د کندهار په ولسوالۍ کې چې ښه مثال یې بولدک، پنجوایي او دامان ولسوالۍ ده. نو 60 مختلفې تاریخي ابدې موږ عملاً تللي ساحې ته، د هغوی عکسونه مو نیولي دي او بیا راغلي کتاب ته کښېنستلي، د هغو هغه څېړنیزه او معلوماتي برخه هم بشپړه کړې او معلومات هم مستند کړي دي. د دې ترڅنګ مو تېر کال موږ 3 اساسي پروژې د تاریخي ابدات ته بشپړې کړلې چې هغه د حاجي میرویس خان نیکه د مقبرې اساسي ترمیمات وه چې هغه کومه ګنبده چې د حاجي میرویس خان نیکه د مقبرې وه، هغه ګنبده په یو عصري کاشي باندې جوړه سوې وه چې هغه کاشي تاریخي ابداتو په اصولو کې نه وه. موږ هغه پخوانۍ کاشي ځینې ایسته کړله، راولاړ سولو او نوې صنعتي کاشي مو چې هغه تاریخي ابداتو د ثبت سره سمون کړي، په صنعتي کاشي مو هغه ګنبده جوړه کړله او د میرویس خان نیکه د مقبرې ځینې صحنونه او چوکۍ دا او مسایل چې هغه هم پکښې جوړ کړه. د دې ترڅنګ مو تېر کال نارنج ماڼۍ نارنج ماڼۍ نه مینا برج په ډېر بد حالت کې و، د نړېدلو او تخریب سره و. د مینا برج مکمل او بشپړ توګه جوړ کړي او هغه هم اوس جوړ تیار ولاړ دی. او بله خبره هم پکښې کې وه چې دغه مو د دوهم پړاو د نارنج ماڼۍ سپړنې وه چې د نارنج ماڼۍ دوهم پړاو سپړنې مو هم پای ته ورسولې او د هغه سپړنو څخه مو مختلف منقول او غیر منقول آثار لاسته راوړل چې هغه آثار مو چې کوم انتقالوونکي وو هغه موزیم ته وسپارله. او د دې ترڅنګ مو تېر کال د زرغونیانو د مقبرې ترمیمات هم راپیل کړله. د زرغونیانو د مقبرې ترمیمات هم راپیل شوي دي او هغه عملاً هم کار شروع دی. ولې د وروستیو بدبختیو له امله کارونه درېدلي دي. د دغسې تاریخي میراثونو د سپړلو په موخه چې مو تکل کړی دی او عملاً اخته یې کار کوئ، په کل کې په عام طور د ولس تاسې سره څونه همکاري ده چې په دغسې سپړنو کې در سره همکاري وکړي او وکولی شئ خپل هغه تاریخي رسالت چې سبا نور نسلونه دي په تمه دي چې ترسره یې کوي او ادا یې کوي؟ بالکل. چې ولس موږ سره همکار پاتې نه شي موږ هېڅ نشو کولی.
ځکه دغه تاریخي ابدات، تاریخي میراثونه او دغه تاریخي آثار یوازې نه د اطلاعات فرهنګ ریاست دي او نه هم یوازې په موږ پورې اړه لري او نه هم موږ یوازې دا وظیفه سرته رسولی شو. د ولس همکاري، د ولس مرسته زموږ لپاره سل په سل کې مهمه او اړینه ده او ولس باید زموږ سره همکار پاتې سي. موږ سره ولس اوس هم همکاري کړې ده، موږ ټولو ولسونو څخه ډېره همکاري کوو، ولې موږ دا هیله لرو چې موږ ټول تاریخي آثار او تاریخي میراثونه د دې ټولنې مشترک دي او هر سړی د دې ټولنې اوسېدونکی هلته مکلفیت لري چې د هغه په ساتلو کې، د هغه په حفظولو کې او د هغه د تخریب په مخنیولو کې زموږ سره همکار پاتې سي او موږ ولسونه باید زموږ سره همکاري وکړي چې موږ تاریخي ابدات تخریب نه سي او د منځه ولاړ نه سي. په دغه برخه کې چې عامه په عام طور باندې پوهاوی خپور سي او خلکو ته د تاریخي ابداتو ارزښت لا ښه ور وښودل سي، د اکاډمیکو مرکزونو ستاسو سره یو ډول همکاري څه ډول ده محسوسیږي؟ موږ د اکاډمیکو مراکز سره همکاري لرو، همغږي لرو، خو لا هم نورې همکاري همغږۍ ته ډېره اړتیا ده. موږ د عامه پوهاوي دپاره مو تېر کال څخه یو پروسه راپیل کړې ده چې موږ هره تاریخي ابدا یا تاریخي میراثونه چې چیرې لرو د هغه سیمې خلک راټولو او هغو ته یو سیمینار تیارو. د هغو ښه مثال موږ نارنج ماڼۍ، د نارنج ماڼۍ سپین ږیري ملکان ځوانان مو راټول کړه په یو تالار کې، هغو دپاره هم د تاریخي میراثونو پر ارزښت، د هغو پر مهموالی او د زموږ رسالت د هغوی په مقابل کې په دې اړه باندې مو یو 2 ساعته لیکچر وړاندې کړی او د خلکو څخه مو شفاهي تعهد واخیستی چې د دې څخه وروسته به دوی زموږ سره تاریخي میراثونو په ساتلو کې مرسته کوي. نو دغه پروسه جریان لري، موږ د یوې تاریخي ابدې یا د یوې تاریخي میراث د سیمې خلک راغواړو او هغو ته بیا په دغه شکل باندې په مخامخ شکل باندې یو پریزنټیشن وړاندې کوو تر څو دغه عامه پوهاوی خپور سي. د دې ترڅنګ د ښوونځیو سره، خصوصي پوهنتونونو سره، دولتي پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره موږ وخت پر وخت د هماهنګۍ په جوړولو کې تر څو وکولی سو چې تاریخي میراثونه په ګډه وساتو. دغه ساتل زموږ ټولو وظیفه ده. که تاریخي میراثونه ونه ساتل سي او خلک یې پر وړاندې بې باکه سي، تاوان به یې څه واوسېږي موجوده انسانانو ته؟ تاوانونه خو بې حده زیات نه. موږ چې کله ټولنه پاتېږي او پېژندل کېږي په خپل تاریخ او فرهنګ باندې پېژندل کېږي، زه هم که زموږ د تاریخي میراثونه له منځه ځي نو موږ خپل هویت ته لاس ورکوو، ځکه ټول تاریخي میراثونه زموږ هویت دي او موږ په هغه تاریخي میراثونو باندې پېژندل کېږو. چې د هغو ښه مثال موږ مونډیګک ویلی سو. کوم د 15,000 کلن تاریخ خبره کوو نو هلته موږ د مونډیګک مثال راځي. نو موږ که زموږ تاریخي میراث موږ څخه ځي په دې خاطر چې په دې معنا چې زموږ هویت موږ څخه ځي. نو ډیره مننه ښاغلی حکمت الله افغان صاحب چې د مرکې وخت مو راکړی او زموږ لیدونکو ته مو راکړی معلومات ورکړي. تشکر. لیدونکو ستاسو څخه هم ډیره زیاته مننه. د ښاغلي افغان صاحب په څرګندونو کې تاسو واورېدله چې تر دې دمه په کندهار کې د زیاتو تاریخي ابداتو د ساتنې، ثبت او خلکو ته د عامه ذهنیت جوړونې په برخه کې کارونه سوي دي. لکه ښاغلي رئیس صاحب چې وویله تاریخي ابدات یې په ځانګړې توګه تاریخي میراثونه زموږ تسې هویت ښیي، نو په دغه برخه کې د ولس ونډه راغنده ده او په دغه برخه کې باید همکاري وکړي. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکاران ته اجازه راکړئ. پر پاک الله.